وزې او درې وزګړو کیسه. یو وخت یوه ښه مهربانه وزه وه. هغې درې کوچني وزګړي لرل. هره ورځ به یې غره ته تلله، واښه به یې راوړل. مخکې له تګه به یې خپلو بچیانو ته ویل: زویانو، زه غره ته ځم، څو چې زما غږ وانه اورئ دروازه مه خلاصوئ. زما غږ به داسې وي: زما بچیانو، دروازه خلاصه کړئ، دا ستاسو مور راغله. بچیانو یې دا خبره ښه یاده کړه. د لیوه چل. یوه ورځ یو لیوه د وزې خبرې واورېدې. هغه وویل: که زه د وزې په شان غږ وکړم نو بچي به دروازه راخلاصه کړي او وبه یې خورم. سبا چې وزه غره ته لاړه، لیوه راغی او په بد غږ یې وویل: زما بچیانو، دروازه راخلاصه کړئ، دا ستاسو مور راغله. بچي زر پوه شول: نه نه، دا زموږ مور نه ده. لیوه لاړ، شات یې وخوړل، غږ یې خوږ شو. بیا راغی، وویل: زما بچیانو، دروازه راخلاصه کړئ، دا ستاسو مور راغله. بچي یې شکمن سوله. مور خپله پښه راښکاره کړه. لیوه خپله پښه وښوده، خو توره ویښتان یې لرل. بچیانو یې چیغه کړه: دا زموږ مور نه ده. لیوه وتښتېد، یې راغله. بچیان یې خوشحاله شول. دروازه یې ورخلاصه کړه او مور ته یې وویل: لیوه راغی، خو موږ ورنه دوکه نه شو. وزه خوشحاله شوه او ویې ویل: زویانو، تل به هوښیار اوسئ. د لیوه دوکه. بل سبا لیوه راغی، پښې یې په خټو کې لګولې وې چې سپینې شي لکه د وزې پښې. بیا یې خوږ غږ وکړ او ویې ویل: زما بچیانو، دروازه راخلاصه کړئ، دا ستاسو مور راغله. بچي یې غږ واورېد، پښه هم سپینه وه، نو دروازه یې خلاصه کړه. لیوه ورننوت او ویې ویل: ها ها ها، اوس به مو وخورم. بچیانو یې منډه کړه، یو د تنور شاته پټ شو، بل د المارۍ لاندې او درېیم یو د لوښي دننه شو. لیوه پسې وګرځېد، اخر د باندې راووت، ستړی شو. یو بچی یې وتښتېد او مور ته یې حال وایي. د وزې هوښیاري. وزه راغله، لیوه ته یې وویل: لیوه جانه، دا خوږه ډوډۍ وخوره. لیوه چې ډوډۍ وخوړه، هغه ګرمه وه، ژبه یې وسوځېده، چیغه یې کړه او وتښتېد. بچي یې راووتل، مور ته یې غږ وکړ. وزه موسکی شوه. زویانو، خپلې هوښیارۍ وژغورلاست. د کیسې سبق: د مور پلار خبره تل واورئ. د چا خبرې بې له سوچه مه منئ. هوښیار، یو موټی او مهربانه اوسئ.